السلام علیکم، زما نوم آصف خان دی او سره د پښتو ډاټ ټي وي موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې پوره دنیا ته پته ده چې د کرونا وایرس ډېر مختلف ویکسینز جوړ شول. دې په باره کې د WHO پریزیډنټ ټیډروس ادحانم وویل چې د ټولو نه پیله کوشش او خواهش هم دا دی چې د کرونا وایرس چې کوم ویکسین دی په ډسټریبیوشن کې غریب ممالکان پاتې نه شي. نن سبا وخت کې کرونا وایرس چې کوم پوره دنیا په خپل گرفت کې اغستې ده او وایي چې د ویکسین د جوړېدو سره یو نوې ایرا جوړه شوله. دا خواهش دی چې د ویکسین جوړېدو او ډسټریبیوټ کېدو په وخت کې چې کوم غریب کسان دي او غریب ممالکان دي هغه د دې ویکسین نه بغیر پاتې نشي. د په خپل خواهش هم دا دی او ټورنمنت پرایورټي یې دا ده چې په ډسټریبیوشن په وخت کې ټول نه پیله د غریب ممالکانو ته فل ډیمانډ ورسیږي. حالکه په پیله موږ داسې کله کتلي خو نه دي، خو امید دا کوي شو چې دې ځلې د ډي جي په مطابق باندې غریب مالکانو له پوره ویکسین هم میلاو شي او د هغې سره ټول نه پیله د ریکور هم شي، ځکه چې ټول نه زیات د کرونا وایرس په وجه باندې غریب ممالکان او غریب کسان ټول نه زیات صفر شوي دي. فلحال دعا کوي شو او د یو ښه سبا امید کوي شو. فلحال همدونه خبرونه دي زموږ سره اوسئ، خپل خیال ساتئ. الله پامان.